له ایران سره په پوله د 23 تنو افغان کارګرو د شهادت په اړه د اسلامي امارت اعلامیه په خواشینۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په پوله زموږ 50 تنه هیوادوال چې د کار لپاره هغه هیواد ته په لاره وو د ایراني پولیسو لخوا لومړی سخت ځورول شوي او وروسته 23 تنه په قساوت سره شهیدان شوي دي. موږ د یادو هیوادوالو د شهادت په اړه خپله ژوره خواشیني ښیو او د یادې قضیې په اړه ایراني چارواکو ته خپله جدي اندېښنه څرګندوو. په داسې حال کې چې زموږ هیواد تر امریکایي اشغال لاندې دی، اکثره خلک مو د فقر او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. ځینې هیوادوال مو د سختو مجبوریتونو له امله ګاونډیو هیوادونو ته د کار او روزګار لپاره د تګ هڅې کوي. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت له چارواکو څخه هیله کیږي چې زموږ له هیوادوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او د ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند ته توجه وکړي. افغانان له خپلو ګاونډیو سره نیک او ښه روابط غواړي او داسې واقعیات د دواړو هیوادو د ولسونو په ښو اړیکو باندې خورا بد اغیز پرې باسي. اسلامي امارت د یادو هیوادوالو د وژلو په اړه د ایران اسلامي جمهوریت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دا بغونکې قضیه په دقیق ډول وڅېړي، عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي او په راتلونکي